نن زموږ ویډیو د بند سیټ په باره کې دی. یو څوک به تاسو ته سیټ راوړي، که هغه غټ موبایل وي که وړوکی موبایل وي، تاسو ته به ووایي چې دغه سیټ دغه موبایل بند ده، نه چالانیږي، چارج هم نه اخلي. نو موږ به اول کار له کومه ځای نه شروع کوو او ډېری سیټونه ولې بندېږي، د څه وجې نه بندېږي. نو دغه ټول مشکلات په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ښودلي دي. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ، ویډیو لایک کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو چې بند سیټ اول کار له کومه ځای نه شروع کېږي او ولې او د څه وجې نه یو سیټ بندېږي. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. نن زموږ درس د موبایل په باره کې ده. بند موبایل، که یو څوک تاسو ته سیټ راوړي او تاسو ته وایي چې دغه موبایل بند ده، هیڅ نه چالانیږي، نو موږ به اول کار له کومه ځای څخه شروع کوو. صحیح شو؟ موږ به اول کار صحیح نو زموږ به اول کار بیټرۍ کتلې. باید موږ په میټر باندې بیټرۍ چک کړو چې په دې کې که چېرته 3.5 څخه برق زیات وي، باید بیټرۍ موبایل خامخا چالان کړي، او که چېرته ښکته وي بیا خو له 3 نه برق ښکته وي، بیا نو بیټرۍ موبایل نشي چالانولی. او که چارج ته کېږدو بیټرۍ نه چارج کېږي. نو 100 کې 90% مشکل ډېری په بند سیټونه چې تاسو ته څوک سیټ راوړي دغه سیټ بند، هغه که واړه وي او که غټ موبایل وي. که غټ سیټ وي او که وړوکی سیټ وي نو ډېری د بیټرۍ څخه بندېږي. بیټرۍ ډېره کښېني، بیټرۍ کې برق بیخي صفر سي، بیا هیڅ نه چالانیږي او چارج ته یې کېږدي د چارج علامه هم نه پرې راځي، چارج هم نه پرې جمع کېږي. نو بند سیټونه ډېری له بیټرۍ څخه دا مشکل پیدا کوي. بیټرۍ ډېره کښېني نو موبایل نه چالانیږي. نو موږ به لومړی بیټرۍ وګورو چې باید په دې بیټرۍ کې څومره برق وي. صحیح شو؟ زه تاسو ته ښیم. دغه میټر به 100 ولټه ډیسي ته به یې واړوم. تاسې وینئ دغه ده. دغه سور تار به په دې جمع ګرم باندې به یې کېږدي، مثبت باندې، او دغه منفي به یې په دغه باندې کېږدي. نو موږ به دا وګورو په دې کې څومره برق ده. په دې کې 3.1 برق ده. موږ 3.5 پورې ښوولی، 3.1 برق، یعنې باید دومره برق خامخا په بیټرۍ کې موجود وي. او که په بیټرۍ کې برق دومره کم شو لکه تاسې دا بیټرۍ وینئ، تاسې ولیدل 0.4 دی، 1 ولټ برق هم نشته پکې، بیخي کم ده پکې. که په بیټرۍ کې دومره برق وي نو دا خو بیا د بیټرۍ مشکل ده. بیټرۍ په پاور سپلای یو څه برق ورکوو، باید له 3.5 نه برق زیات شي پکې، بیا ټلیفون چلانولی شي. نو اوس موږ وکتل بیټرۍ جوړه وه خو ټلیفون بیا هم نه چلانیږي. نو بیا به موبایل پاور سپلای ته ورکړو چې پاور سپلای څه وایي. نو موږ په میټر کې وکتل چې د بیټرۍ برق پوره و 3.8 پورې، خو بیا هم سیټ نه چلانیږي. نو بیا به د ده شاټي ګورو چې موبایل خو به چېرته شاټ نه وي. پاور سپلای تارونه لګوم. نو موږ وکتل ستنې هېڅ حرکت ونه کړ، دا چېرته شاټ نه ده. صحیح موبایل جوړ ده. خو ځینې وخت داسې راځي چې موبایل پاور بټن ونیسو خو دا سیټ ستنه لږ حرکت وکړي خو چلانیږي نه، بیا هم نه چلانیږي. ځینې وخت سیټ اوبه ووالی، دا له صفایي سره هم جوړیږي. او تاسې د ټول سیټ صفایي هم وکړه، د سکرین د ریبن صفایي هم وکړه. ځینې سیټونه زه تاسو ته وښیم، ځینې سیټونه دلته لږ لږ اوبه ولاړې یا لږ لږ زنګ جوړ شوي، د سکرین له وجې هم دغه سیټ نه چلانیږي. صحیح څه ستنه حرکت وکړي خو نه چلانیږي. نو د دغه ځای یو څه صفایي وکړئ په برش باندې پټرول سره، یا د دغه ټول سرکټ صفایي وکړئ په برش سره. دغه سیټ ځینې وخت اوبه والی، نو دا ځینې وخت له اوبه والی نه چلانیږي، له صفایي سره هم جوړیږي. که چیرې بیا هم ونه شو تاسې سیټ صفایي هم وکړه، ستنه لږ حرکت وکړي خو چلانیږي نه، او دا د ریبن د سکرین دغه ټول پوینټونه دا هم تاسې صفا کړل. نو بیا به ځینې وخت تاسې دغه پاور بټن موږ چک کوو. صحیح شو؟ پاور بټن کې برق ګورو. که چېرته په پاور بټن کې تر 3.10 پورې یا 3.0 پورې برق وو نو بیا او بیا پوره وو نو بیا سیټ کوم مشکل نه لري. نو موږ به د پاور بټن برق چک کوو په دې طریقه باندې. زه تاسو ته وښیم.
پاور سپلای تارونه مه لګول، کوم ځای کې شارټ هم نه و، خو بیا هم د ټول سیټ صفایي مو هم وکړه، د سکرین د ریبن د ځای صفایي مو هم وکړه. وستانه لږ حرکت وکړي، موږ پاور بټن ونیسو، وستانه لږ حرکت وکړي بیا هم نه چلانېږي. نو موږ به پاور بټن کې برق وګورو. که په پاور بټن کې 3.5 برق 3.11 او 0 پورې برق و، نو بیا سیټ بل مشکل لري. صحیح شه، نو زه دا ګورم. موږ وکتل چې په میټر کې 3.10 پورې نمبر راکړ. پاور بټن ته خو بالکل صحیح برق راځي. چېرته پاور بټن کې 1 ولټ یا 2 ولټه برق و، نو دا خو د معلوم خبر ده چې پاور ایسي کې مشکل ده. دا پاور ایسي کې مشکل ده چې که چېرته په پاور بټن کې برق 1 ولټ یا 2 ولټه پورې راته چې موږ په میټر کې وکتو، خو اوس دلته برق جوړ ده په پاور بټن کې تقریبا 3.10 پورې برق و. نو ځینې وخت سیټ چې چارجینګ بیس کې برق راسي، چارجینګ بیس نه هم دغه سیټ بندېږي، نه چلانېږي. او ځینې وخت د سافټویر نه دا مشکل راځي چې په پاور بټن کې برق 3.10 یا 0 پورې و، خو تاسې پاور بټن نیسئ خو نه چلانېږي، شارټ هم نه ده، ستنه لږ حرکت وکړي خو بیا هم نه چلانېږي. نو دا د موبایل د سافټویر مشکل ده چې برق پاور بټن ته پوره راځي خو چلانېږي نه. نو دا سافټویر چې کمپیوټر باندې ریسټور کړي دا بیا هم جوړېدلی شي او هغه دغه مشکل حل کولی شي. نو دا 100% بیا د سافټویر مشکل ده. ځینې وخت موږ پاور سپلای تارونه ولګول، پاور بټن ونیو، خو ستنه لږ حرکت وکړي او بیرته صفر ته شي، نو دا سیټ چېرته شاټي لري په دویمه حصه کې. صحیح شه، شاټي لري یا پاور ایسي شارټ ته یا دویمه حصه کې شارټ ته، ځکه دغه سیټ نه چلانېږي. نو د شارټ له وجې هم سیټ نه چلانېږي، چارجینګ بیس کې برق راسي بیا هم نه چلانېږي، په سکرین له وجې هم نه راځي، سکرین اوبه د سرکټ دغه ټول ماشین اوبه والی بیا هم نه چلانېږي. خو ځینې وخت تاسو ته مشکلات معلومیږي، د شارټ مشکل هم تاسو ته معلومیږي. که چېرته پاور بټن ته برق پوره راته، ته چارجینګ بیس لري که بیا سیټ وګوره بیا هم نه چلانېده، سیټ دې پاک و را پاک و بیا هم نه چلانېده، نو بیا تاسو ته مشکل خپله معلومیږي. سکرین لرې که، بیرته سکرین لرې که او بیا یې وګوره سیټ چلانېږي او که نه. ځینې وخت له سکرین نه هم دا مشکل راځي. او که چېرته پاور بټن ته برق پوره راته خو بیا هم سیټ نه چلانېده، دغه ټول کارونه تاسې وکړه، نو بیا دا د سافټویر مشکل ده. او که چېرته پاور بټن ته له 3.10 نه برق کته یا 2.5 ولټه یا 1 ولټه او یا بیخي کم و برق، نو دا 100% د پاور ایسي مشکل ده. که پاور ایسي ګرمه کړو، دغه ایسي چې تاسې وینئ دغه د دغه ته یو څه پیسټ پرې واچوو، یو څه یې ګرمه کړو، ځینې سیټونه جوړ شي په پاور بټن کې برق بیرته پوره شي او ځینې هېڅ نه جوړېږي. نو دا سیټ بیا د جوړېدو وال نه ده چې تاسې جوړ کړئ، دا بیا 100% خراب ده، دا هېڅ کله نه جوړېږي. چې یو سیټ تاسې ته راشي بند سیټ وي، نو موږ به کار له کومه ځای څخه شروع کړو. او خو ځینې وخت داسې هم راځي چې موبایل بیټرۍ مکمل خراب وي، نو بیا پاور سپلای تارونه ورکړه دغسې زه تاسو ته وښیم او بیا ټویزر باندې موږ وګوره، ګوره ستنه حرکت وکړ 0 نه وښورېده، نو سیټ په چالان شي. نو ټول کار پاور سپلای کې ده. له هغه بعد چې کله موږ سیټ وګورو چې چلانېږي او که نه، پاور سپلای ته به موبایل ورکړه، پاور بټن ونیسه، نو ټول مشکلات وار له واره تا ته راځي. یا به ستنه لږ حرکت وکړي، په هغه ځای به ولاړ وي، نو پوه به شي چې دا له چارجینګ بیس نه هم راځي، یا چېرته زنګ والی ده، سکرین د پاسه لږ اوبه ولاړې بیا هم نه کېږي، سکرین له خرابتیا نه هم نه کېږي. او ځینې وخت سافټویر نه دا مشکل پیدا کېږي چې پاور بټن ته برق پوره راځي خو بیا هم نه کېږي. او که ځینې وخت ستنه حرکت وکړي او بیرته 0 ته راشي، سیټ نه چلانېږي، نو دا خو بیا چېرته په شاټي ده، ستنه حرکت وکړي بیرته 0 شي، نو دا خو
موبایل چېرته شاټي لري. نو د شاټي په باره کې موږ ویډیو درته جوړه کړې ده چې یو سیټ یې بند دی، نو څنګه دغه مشکل وګورو. نو خدای دې وکړي چې دغه د موبایل د بند په موبایل په باره کې دغه مشکلات، خدای وکړي چې دغه ویډیو ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې.